السلام علیکم دوستانو، زما چینل کې تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې ټول به ښه یاست. په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډول داسې کلچو ریسیپي شریکوم چې جوړول یې ډېر آسان دی او ډېر نرم او خوندور کلچې دي. نو هیله ده چې خوښ به مو شي. د دې دپاره به اول یو لوښي کې 250 ګرامه اوړه، 200 ګرامه کوچ، 50 ګرامه میده بوره، 100 ګرامه میده بادام او یو پاکټ د ونیلې بوره به واچوئ او دا ټول مواد به د لاس سره ښه صحیح ګډ کړئ. دا تاسو کولی شئ د لاس په ځای برقي مکسر سره هم مکس کړئ. د دې کلچې اوړه به ښه صحیح سره ومږئ، ځکه چې څومره ښه یې ومږئ دومره به مو کلچې ښې راشي. بیا به دا اوړه 15 دقیقو دپاره ښه صحیح ومږئ. کله مو چې د کلچو اوړه په دغه شان چې په ویډیو کې ګورئ وغږل، بیا به یو پلاستیک کې تاو کړئ او 30 دقیقو دپاره به یې یخچال کې کیږدئ تر څو لږ ځان ونیسي، ځکه چې د دې کلچې اوړه ډېر نرم دي. که ګرم وي نو صحیح ډیزاین کیږي نه، او که 100 دقیقو دپاره یخچال کې کیږدئ نو ډیزاینول به یې آسان شي. 30 دقیقې بعد به اوړه یخچال نه وباسئ او دغه شان وړې وړې پیړۍ به ترې جوړې کړئ. کله مو چې دا ټولې پیړۍ جوړې شوې، بیا به یوه دانه ترې واخلئ او د لاس په مرسته به یې دغسې لږ هواره کړئ. ډیزاین کولو دپاره یې کولی شئ یوه پنجه واخلئ او دغسې یې ډیزاین کړئ، او یا هم هر رنګه چې ستاسو خوښه یې کولی شئ هماغسې یې ډیزاین کړئ. تاسو کولی شئ په همدا طریقه او ډیزاین باقي کلچې هم تیارې کړئ. کلچې مو چې ټولې تیارې کړلې، بیا به یې د داش په پتنوس کې کیږدئ او په تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 8 نه تر 10 دقیقو دپاره یې پخې کړئ. دا کلچې باید ډېرې سرې نه شي، همداسې سپینې باید وي. کلچې چې کله په دغه شان سرې شوې، بیا به یې ډېر احتیاط سره لږ میده شوي بوره کې ولړئ، نو خوندور او آسان کلچې به مو تیارې شي. دوستانو، هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.